د حکمتیار او د ایران د سفیر د لیدنې جزئیات په ډاګه شول. په سلامونو مهرکلی کوم زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې د ایران د سفیر بهادر امینیان سره کتلي دي. په دې لیدنه کې د افغان کډوالو د ستونزو په حال خبرې شوې دي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې تاوتریخوالی زور اخیستی دی. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.